جلال آباد ښار کې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. ښارمیشتي وایي دوی له دې معتادینو تر پوزې راغلي او غوښتنه کوي چې د دې ستونزې لپاره د حکومت حل لار ولټوي. خو وایي که د نشه یي توکو پلورونکو مخه ونیول شي تر ډیره به ورسره دا ستونزه هواره شي. موږ د چارواکو دا غوښتنه لرو چې اول دا څوک چې خرڅوي اول باید دا ونیسي. دیو باید قانون منګولو ته وسپاري. ټولو مهمه ستونزه د دوی چې دی وزګارتیا ده. د دوی دپاره خو باید تر ټولو چې لوی روغتون جوړ شي، د دوی تداوي وشي په هغې کې، او د دې نه وروسته دوی ته د کار زمینه برابره شي. دې کې پولیس هغه لري، لاس لري، پولیس راشي د یو پوډري نه پوډر والي په بلې خرڅ کړي، خپل د جېب پیسې علي. که څه هم په ننګرهار کې د معتادینو لپاره 150 بستریز روغتون شته، خو معتادین وایي هلته یې درملنه په ښه ډول نه کیږي. هر څه وروره خو داسې وه چې بس بې سرپرسته کار دی، څوک داسې ځغلوي او څوک داسې ځغلوي، ولا که پرس معلوم نه وي، په ډوډۍ خلک ماړه نه وي، نو سړی څه وکړي؟ بستر ته زه راغلی یم 14 ورځې لاړم بره شفاخانې ته، بستر یې نه کړم، دغه لرګي والا ټاله لږ شاید ده، ده بوتلم، یو څرنوال ده، ده بوتلم بستر ته. چهارشنبې ورځ دی رېشه، چهارشنبې ورځ لاړم، شنبې ورځ رېشه، شنبې چې لاړم زه وروره دا دولتي دی، تا شخصي شفاخانه نه ده چې زه تا بستر کړم. په نشه یي توکو د روږدو کسانو د روغتیايي مرکز مشر ډاکټر سمین ستانکزی بیا د معتادینو د ادعاوې ردوي او وایي دوی څو عادت دي، یو دا دوی دروغ ډېر وایي او بل همکاري نه کوي، بل تقاضا یې زیاته ده. موږ هېڅوک هم له دروازې نه شړو. کله چې او پی ډي ته لاړ راسي هلته موږ موظف کسان لرو، هغه دوی معاینه کوي مریضان، هغه مریض چې اماده وي او موږ سره چپرکټ خالي هغه بسترو، هغه څوک چې هغه که اماده وي خو چپرکټ کې چې ځای نه وي، هغه په ویټینګ لیست کې یا د انتظار لیست کې کتاب لرو، هغې کې لیکو. بل پلو یو شمیر معتادین بیا په پولیسو تور پورې کوي چې پولیس ورځي او په دوی نشه یي توکي پلوري. یو قمندان ده دلته خپله مواد مخدر ده، دغلته راځي چې څوک پوډر خرڅوي، شیشه خرڅوي، هغه نه 50 کالدار اخلي، نه پرخوشي کوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند فرید خان بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. پولیس هیڅ کله داسې نه کوي چې د دې نه پیسې ووالي یا په دې باندې نشه یي توکي وپلوري، داسې نه کېږي. او که چېرته بیا هم وشو قانوني چلند به ورسره وشي او زر به عدلي او قضایي ارګانو ته به ور وپېژني. فرید وویل څو ورځې وړاندې په دې ښار کې شاوخوا 300 په نشه یي توکو روږدي کسان نیولي وو او د درملنې لپاره یې کابل ته انتقال کړي وو او په خبره یې پلان لري چې دا ستونزه به حل کړي.